د واده شپه خوشحالۍ وې او محفل ګرم و چې یو ناڅاپه په اوجره کې ډزې جوړې شولې. یو به د یو بل به د بل د ضد نه ډز کولو. د یو زلمي نه د ټوپک شپېلۍ راښکته شوله چې دا نازکه او مجبوره ګلندامه جینۍ 3-4 ډزه د مرۍ د پاسه ولګېده. ډمه زه په خپل وس باندې پوره کوشش کوم چې د چا زړه کې رانه داغ د نفرت ونه لګي. زه د دې 2 ورځې ژوندون مطلب دا نه ګڼم چې ګنې زه د چا زړه په بې دردۍ مات کړم. خو کله کله د څه ډېرو مجبورو په وجه مانه د ډېرو قریبي خلکو ګیله پیدا شي. زه په خپل وس په ځان کې ځای د ګیلې نه پرېږدم، خو زه انسان یم، خطا هم مجبورۍ هم لرم. زما یو ښه یو ادیب او یو شاعر ملګری مانه بلا ځله په دې خبره ځان خفه کړو چې ته زمونږ کلي ته نه راځې، مونږ هېڅ نه ګڼې. دا سره بلکل څه احساس د چا د مینې نشته. خو دا خبره حقیقت نه د رښتیا دا ده چې زه د دوران په زولنو کې یو بندي انسان یم. ما څو ځلې اراده ورله د تلو وکړه، خو زه به د تلو نه څه ناڅه خبرې پاتې کړم. نو هغه 13 ورځ مې هر څه شاته وغورځول. ما ویل زه به د خپل خوږ اشنا ګیله ورکوم. د مازدیګر او د ماښام ترمنځ ورسېدم. هغه وې ښه د ډېر په ښه موقره ورسېدې. خوله مې سپړدله. ما ویلې زه تپوس کوم چې آخر څه داسې د لویې خوشحالۍ موقع ده چې منځ کې نورې څه بلا خبرې داسې راغلې چې بیخي زمانه دا خبره هېره کړله. تر ماسخوتن مو بلا خبرې وکړې. د زندګۍ په هر یو موړ مو رڼا واچوله. ګیلې هم وشوې، د ګیلو صفایي هم وشوله، د نوو کلامونو اظهار هم وشولو. په موده پس مو د یو بل سره لیده شوي وو. محفل ښه ګرم و، په یو بل باندې نه مړېدو چې دې کې ناڅاپه یو سوز د موسیقۍ راخور شو. ډېر په لذت زما غوږونو ته راورسېده. ما ته زما هغه شاعر ادیب ملګري ووې زمونږ محلت کې نن زمونږ د محلتي واده دی. بلا مالدار دی، پیسې ته خو پیسه نه وایي. په دې واده کې د ډمو انتخاب کړی دی. راځه چې لاړ شو اشنا، زړونه به لږ هم آزاد کړو. یوه شیبه په حجره کې تماشه وګورو. زما هغې میدان ته تلو ته ډډې نه لګېده، خو د هغه د غم خادۍ سودا مې هم کوله. موږ د حجرې د ټنګ ټکور میدان ته ووتلو. په سرودونو او رنګونو کې مو ځان شامل کړو. محفل شروع، یو 2 ډمې په میدان ګډېدې. د ګونګروګانو شرنګاشرنګ سره یې لاس پړقېده. یوه د عمر نه پخه ولګسکڼه هم وه، خو په سرخۍ او په پوډرو یو ځان جوړ کړی. په چورلکونو کې هسې سم نمبر وړی و. د هر یو ساز سره یې هاغه شان ګډا کوله. کله ساده ګډېده، کله لوګري سره ډانس، او کله لاشاډوله به یې واچوله. خو خلکو دې ته هغه شان توجه نه کوله دې چې د کومې توجه دپاره ځان کړه و. ځکه چې دې سره جوړه کې بله ډمه چې وه دومره ښایسته وه چې په ځان پسې زړونه راښکل. 14 کلیزه نرۍ دنګه ښکلې لوړه ونه، قد او قامت ته به یې سروې هم سلام کولو. داسې ښکلا یې د فطرت په اننګو خوره وه چې د سینګار مصنوعي حسن پکې نه ځایېده. د پردو زړونو د ګټلو چل یې ډېر زده و، خو په ګډا کې د میدان ګټلو چل نه ورتلو. ډېرې نخرې وداګانې ورله نه ورتللې. ما ته یې مړاو سترګو کې حیا ښکارېده. ما د هغې په هر نظر کې مجبوري لیدله. بیا مې د ټول محفل په خلکو نظر واچولو. ما د هر چا د نظرونو اندازه واغېسته. د ټول محفل سترګې یې داسې په وجود خښې وې لکه چې قات والي خلکو ته غله میلاو شي. په ډېرو خلکو د هوس پیریان راوپارېدل. د زړه درزا ورله د سترګو حرکت بدل کو. یو چا زلمی مې په نظر هغه محفل کې راغی چې وخت په وخت به یې پرې څه ناڅه پیسې شیندلې. ما د نظر لاندې ساتلو یو حرکت یې وکړو. د 100 نوټ یې دې جینۍ ته لاس کې ونیولو. دغې جینۍ چې نوټ د ده په لاس کې ولیدلو د ده طرف ته په پیسو پسې روانه شوله. چې 2-4 قدمه لار په منځ کې پاتې شوله. د زر د ګوتو نه پیسې شونډو کې ونیولې. د ښي لاس ګوتې د ګسو ګوتو ګروت کې ورکړې. دواړه لاسونه یې زر یو بل سره کونجې کړله. د ونې منځ یې د کورسۍ تکیا ته وخېژو. د لاسو کونجې یې د سره شاته واړولې. د هم په دې غرض خپل سر کونجو کې ونیولو، هم په دې خیال یې د کورسۍ نه سټ په شا واړو چې دا نازکه او ښایسته او ګلالۍ جینۍ به د دې پیسو دپاره ځان په مار وغورځوي. خو دې جینۍ کې شرافت هم و، هوښیاره هم وه. چې د ده سترګو کې لاش د حیا ولیدلو، زړه یې یو درزو په سینه یې وارخطا ودرېده. هغه 2-3 قدمه یې ور وانهغېستل. ما چې د دې سترګو کې خپلې سترګې خښې کړلې، قطرې د اوښکو مې لیمو کې ورله ولیدلې. د مخ سرخي په زیړ رنګ کې داسې تته شوله لکه خزان چې د سپرلي غونچې د خپو لاندې کړي. ما چې د دې جینۍ حالاتو باندې سوچ کولو، ما چې د دې مړاوي خپه تندي ته کتل، ما کې زما شاعر مزاج احساس راوپارېده.
ما ویل ډېر دردېدلې مجبورۍ لري جوړ. ما ویل ښکاري چې په زړه کې روغ ځای نشته دی، ګنې نو داسې پښتنې او حیادارې پیغلې په کور دننه د کوټې ګوټ کې هم نه ګډېږي. خو چې مې بل خوا دې سپېڅلو پښتنو ته کتل، ما ته په خپله پښتو ځان کچه کچه ښکارېده. ما ویل هسې د پښتو پښتونولۍ چغې دي. ما وی قسم چې پښتانه لا پښتو نه پېژني. د دې وطن د پښتنو حیادارو پیغلو سترګو کې سوال د سرتور سر د لوپټې ښکاري. نن دا ښاغلي معزز او دا درانه پښتانه، دا د هوس او د شهوت په جذبه سر پښتانه د هغو سر له د سالو د ورکولو په ځای د هغوی ګل ګل عزتونو باندې اور لګوي. دې ته به کوم سړی اسلام او یا پښتو وایي چې پښتانه دې په اوږو کې پښتنې ګډوي. ما له په هغه ځای کې نور د ناستې چل نه راتلو. ما ته هغې محل کې ځان په ناسته بد ښکارېده. ما چې به څومره دغې ډمې ته نظر کولو، زما به دومره د پښتون قام نه دا زړه مړېده. زما ملګري هم احساس لرو او درد و پکې. ما ته به وخت په وخت خبرې د تلو کوله، خو زه بس دې یوې خبرې احسار کړی وم چې د ګډا او سرودونو دا محفل ختم شي، نو زه د دغې پښتنې مجبورې ډمې سره د دې د ژوند په حواله یو څو خبرې کوم. که چېرې زه ورته څه خیر ور رسولی شمه، د یو پښتون په حیث به خپله فریضه ادا کړم. د واده شپه خوشحالۍ وې او محفل ګرم و چې یو ناڅاپه په اوجره کې ډزې جوړې شولې. یو به د یو بل به د بل د ضد نه ډز کولو. د یو زلمي نه د ټوپک شپېلۍ راښکته شوله چې دا نازک او مجبوره ګلنده مجنۍ 3-4 ډزه د مرۍ د پاسه ولګېده. لاړه په شا خوره وره په میدان پرېوتله. ما ځان تر څنګه په تندک تندک ور ورسو. د ژوند نیمګړې اخري سلګۍ یې شونډو کې وه، لکه د ګل یې پرې نازکې شونډې وخوځېدې. د یو پښتون نه یې ارمان د پښتو زړه کې یوړو. مال یې هم په زړه کې لویه تلوسه پرېښوده. افسوس چې زه له دغه رازه هېڅ خبر نه شومه چې آخر څه داسې سنګینه مجبوري وه د دې چې دې بېوسه پښتنې او حیادارې پیغلې د خپل ضمیر خلاف په خپو کې ګونګروګان شړنګول. زمونږ چینل نوې ویډیوګانو دپاره سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ نشان ضرور دباو کړئ چې زمونږ د ارمان ټي وي نوې ویډیوګانې تاسو ته